سلامونه د مزل راډیو فیسبوک پاڼې درنو لیدونکو او لوستونکو پام وکړئ د نن ورځې څو مهمو او وروستیو خبرونو ته. د ملي دفاع وزارت د وسلوال پوځ لوی درستیز قاري محمد فصیح الدین فطرت د اماراتي ادارو د یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې ویلي چې د تیر 1440 کال په ترڅ کې دغه وزارت له لوري زرګونه اپراسیوني عملیات ترسره شوي چې په پایله کې سلګونه میله سپک او درنه وسله نیول شوي او همدارنګه سلګونه وسایط هم نیول شوي دي. د افغانستان بانک خبر ورکړی چې په راکړه ورکړه کې د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه د کړنلارې سره سم له مرکزي زون، جنوب ختیځ ګردیز او ختیځ ننګرهار زونونو څخه راټول شوي 1,9,880,000 زاړه بانک نوټونه د افغانستان بانک دویم مرستیال ملا محمد اخوند په مشرۍ د ګمارل شوي پلاوي تر څارنې لاندې له کره شمېرنې او کنټرول څخه وروسته وسوځول شول. د اقتصاد کمیسیون د تخنیکي کمیټې په نوبتي غونډه کې د کبانو سکتور د پراختیا طرحه تایید شوې. د یادې طرحې له مخې به په ټول هیواد کې 7,900 د کبانو فارمونه جوړ شي چې ورسره به 90% د کبانو غوښې کورنۍ اړتیا پوره او 300,000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د عبدالله بن مسعود د جګړه ییزو ګډو زده کړو قومندانۍ د عسکرانو بنسټیزو زده کړو ښوونځي له 11مې دورې څخه 600 سرتیري د 3 میاشتني پوځي، فکري او مسلکي زده کړو وروسته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. د سټنډر ملي ادارې د دفتر رئیس مولوي وحید الله احمد بدري ویلي تیر کال د سټنډر عالي شورا په 4 ناستو کې 228 بیلابیل سټنډرونه تصویب شوي. همدارنګه د 52,995 بیلابیلو موادو نمونې ارزول شوي دي او د خوست په غلام خان، د پکتیا په ډنډ پټان او کندوز په شیرخان بندرونو کې دغه ادارې له لوري فعالیتونه پیل شوي دي. او د اسرایلي رسنیو د راپور له مخې د غزې د جګړې له پیل راهیسې شاوخوا 19,000 اسرایلي پوځیان ټپیان شوي دي چې له ډلې 10,000 له سختو رواني فشارونو کړېږي.